السلام علیکم ګرانو مینوالو، زیم سید واثق بالله. دغه پېښور نه میلمه راغلی ښایسته لالا دی، دا نعمتو دی، دا سدی دی، هغه داودی دی او دا پته نه لګي یو به یې نه پته نه لګي سبا. نو داسې چل دی چې مونږ راغلي یو دلته دغه ته دا نوړک ته راغلي یو د خیره سره. دا نوړک دی، دا زمونږ کیمرامین دی دا یو پکې. نو مونږ دلته راغلي یو، دا کسانو دغت کېدو خټکي مې وله واغستو، ورته خټکي وایي، موږ ورته خربوزه وایو. نو هغوی خوړل اوس لتې خرې شوي دي ټول ویلی د خیره. او دا پکې مو ووایي ټپې او سندره پکې ووایه. نو راځئ مینهوالو، یا خدایه دا به دلته ونیسو که هلته. ها سندره وایو مینهوالو. هغه څیز لګېدل دی، هغه سور رانه خرابوي. بهرحال خلک ډېر دی، ډېر خوند کوي. کاڼي کاڼي غرونه دي، ستړي مزلونه دي، لرې د یار کلی دی، لرې کورونه دي، لرې د یار کلی دی، لرې کورونه دي. کاڼي کاڼي غرونه دي، ستړي مزلونه دي، لرې د یار کلی دی، لرې کورونه دي، لرې د یار کلی دی، لرې کورونه دي. او د تور غرو مزل دی، پیدل د تلو مزل دی، ډک د خطرو مزل دی. لارې ګړندونه دي، ستړي مې فکرونه دي، لرې د یار کلی دی، لرې کورونه دي. او تارانه کور کلی جدا کو، او اوس به د شپه د بنګړو شلنګ ته تېرومه، او چې تا ته ګورم په ژړا شم، او چې ځان ته ګورم په مالا ډېر دي غمونه، او چې خط لیکم اوښکې مې څاڅي کنه، او د جانان نوم مې ورانوي ژړا راځي نه. او چې د لیلا د بنګړو شلنګ شي، او زړه مې سینا دننه ووهي ټوپونه، څوک چې مین شي ډېر غمجن شي، او لاهو پسین شي په زړه یوسي ارمانونه، او په سمندر جانان لاهو کړم کنه، او په کناره را سره ځي ډاډ راکوینه. شونډې مې لمبه شوې چې څو جام ته رسېدم، تېره مې ځواني وه چې ګلستان ته رسېدم، جام ته رسېدم که غبیزي ته رسېدم.